سیګار د افغانستان د جمهوري نظام د ړنګېدو عوامل څرګند کړل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په یوه تازه راپور کې یو شمېر هغه عوامل په ګوته کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو کې ونډه درلوده. سیګار شپږ فکتورونه له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام، د غني د حکومت ټینګار د یو شمېر عواملو په توګه یاد کړي دي. دغه ادارې همدارنګه د طالبانو نه جوړجاړی د یوې خاصې او وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غني لخوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه په وروستي فشل کېدو کې سهیم بللې دي. خو ښاغلي غني له CNN سره په مرکه کې چې د اګست په 14 نیټه خپره شوه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته کړه چې د خبرو اترو د ټولو اصولو څخه پکې سرغړونه شوې ده. متحده ایالاتونو په دوحه کې له طالبانو سره تر اوږده خبرو اترو وروسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه درلود، د 2008 کال د فبرورۍ په 29 نیټه له طالبانو سره توافق لاسلیک کړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل هم پکې شامل و. ښاغلي غني د CNN په مرکه کې ویل باید په دې موافقه کې شرطونه وای، نه یوازې دا چې په موافقې ټاکل شوي شرایط عملي نه شول، بلکې موږ د خپل شریک یعنې متحده ایالاتو پر ځای د دې موافقې پلي کوونکي شو. د مرستو په بندولو او هر څومره فشار چې تصور یې کېږي موږ یې پرې وګوښلو چې 15,000 بې عاطفې جنایتکاران خوشي کړو. بلخوا ښاغلي غني د افغان خپرندویه شبکې ABN سره په خپله مرکه کې ویل د جمهوریت په سقوط کې ډېرو څیرو ونډه درلوده. په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو پخواني استازي زلمي خلیلزاد او د افغانستان د مصالحې د عالي شورا پخواني مشر عبدالله سیګار همدارنګه په خپل تازه راپور کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا حکومت خپل اهداف ترلاسه کړل 4 اړوند ځوابونه موندلي دي. په راپور کې ویل شوي امریکا په هغه هڅه کې چې باثباته دیموکراتیک نماینده د جنسیت پر اساس برابر او حساب ورکوونکی حکومت جوړ کړي ناکام شوی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.